13 سپاره یو مختصر صورت دی چې د مسلمان بچی لا هغه صورت ورځي چې هغې ته ویل کېږي صورت اخلاص. څوک ورته قل هو الله احد وایي. صورت اخلاص هغه صورت دی چې د دې په باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر زیات فضایل چې کوم دی نو بیان کړي دي. صورت اخلاص هغه صورت دی چې دا یو پیره څوک وایي الله رب العزت د 10 سپارو ثواب ورکوي. او علی رضی الله تعالی عنہ ته چې کوم نصیحت پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړی دی، کوم حکم یې ورته کړی دی چې ته مه وده کېږه مګر د هغې نه مخکې ته 15 عملونه وکړه. نو په هغې کې صورت اخلاص هم دی. وایي 3 پیرې صورت اخلاص وایه چې د هغې سره بس تا ته به الله رب العزت د یو قرآن پاک د ختم ثواب درکوي. نو صورت اخلاص هغه بهترین صورت دی چې 3 پیرې دا اولولي الله رب العزت پې پوره د قرآن پاک ثواب ورکوي. اوس د خپل مقصد د پاره، د خپل حاجت د پاره، د خپل مشکل د پاره، هر قسمه حاجت چې وي، چې هر قسمه مشکل چې وي، هر قسمه پریشانی چې وي، د هغې د پاره صورت اخلاص ختم ډېر زیات مجرب دی او طریقه یې ډېره زیاته اسانه ده، لیکن ټیم غواړي او کول غواړي. ځکه چې ستا مشکل حاجت دی نو الله رب العزت ته به خامخا ته څه پیش کوې. نو چې صورت اخلاص پیش کړي دې کې د الله رب العزت صفات بیان شوي